نو اے ځوانا د دین خدمت به هم تکې ته ورته ملا تړې اگر که تکالیف در باندې راځي مالی مشکلات معاشي علماء د غیبت نظام وساتئ محترم غواړئ چې تاسو صحیح عالمان شئ حق پرست عالمان شئ د بل عالم غیبت مه کوه ولې انسان دی دا په انسانانو کې خامخا کمزوري وي مونږ به د هغې کمزوري هایلایټ کوو نه مونږ به د هغې کمزوري پټو ولې مونږ ته د حدیث رسول الله موجود دی د الله رسول فرمایي من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره چا چې د یو مسلمان عیب باندې پرده واچوله د باندې به الله رب العالمین په دنیا او په آخرت کې پرده واچوي د علماو غیبت به هیڅکله هم نه کوئ په خپلو مجالسو کې په ناستو کې په خپلو بیانونو کې خپل نجي هغه مجلسونو کې به هم هیڅکله هم قطعا دا کار چېرته ونه کوي هغه خپل علما دي هغه د بلې مدرسې سره تعلق ساتي ولو که ستا مخالف ولې نه دی د هغې کې چېرته شرعي خطا موجود وه نو هغه د هغې رد وکوي اصحاب کهف بیانوي الله څه وایي انهم فتیة آمنوا بربهم یقینا دوی دا ځوانانو دوی ایمان راوړی په الله باندې د الله د دین خدمت یې کړی دی تاسو صحابو ته وګورئ دور د صحابو د علي نه شروع شئ رضی الله عنه همدغه شان بلال ته وګورئ سعد ته ګورئ مصعب ته ګورئ رضی الله عنهم دا چې ټولو ځوانانو دوی د دین خدمت کړی دی نو ای ځوانا د دین خدمت به هم تکې ته به ورته ملا تړې اگر که تکالیف در باندې راځي مالی مشکلات معاشي مشکلات د معاشرې سترګې د خلکو کنځلې بدې ویناګانې څوک وایي نه پوهېږي څوک وایي شهرت پسند دی څوک وایي د دې بل کار نشته دی د علماو ګستاخ دی څوک وایي لیونی شوی دی څوک وایي چکرې وایي نه نه د دې خبرو التفات به بلکل نه کوئ لا یخافون د دې خلکو د ملامتیا نه به نه یېرېږئ په باب د دعوت کې به ځان نه سپین سترګې جوړ کړئ سپین سترګې قال الله وقال رسوله دا وینا به کوئ چې دا وینا دې وکړه والله دشمنان به مو پیدا کېږي خو دا دشمنان به ستاسو مستقل نه وي بلکې د یو وخته پورې وي الله به دوستان درکړي بیا داسې دوستان چې هغوی به بیا په تا باندې سر قربانوي ستا خدمت به کوي ستا حفاظت به کوي نو ګورئ چېرته ونه یېرېږئ چې یو مشکل کې واقع شي یاره دعوت کار پرېږدم دین کار پرېږدم علما شته دی هغوی به د دین خدمت کوي ای د الله بندي علما خو شته خو ستا هم څه سهم دی حصه ده ته به خپله حصه ادا کوې هغوی به خپله حصه ادا کوي دې مشکلاتو نه مه یېرېږه دې تکالیفو نه مه یېرېږه والله موږ ډېر علما مطالعه کړي دي هغوی مو ګټلي دي د هغې سیرت مو ګټلی دی په سټیج باندې ناست داسې علما موږ سره موجود دي چې د هغې د مرګ دپاره تیاری شوی دی نن هم هغه ځلیږي مه یېرېږئ دعوت وکئ والله مرګ راتلونکی دی یو ورځ الله څه وایي کله چې د نیټه پوره شوه دا بیا نه رسته کېږي او نه مخکې کېږي نو دعوت کوه صحیح طریقې سره د عقل سره د حکمت سره